بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږ ټینسونه شروع کړي او پریزنٹ ټینس او پاست ټینس مونږ مکمل ختم کړي دي. د نن نه به مونږ فیوچر ټینس شروع کوو. فیوچر ټینس مطلب دا دی چې د وس نه پس چې کم ټایم راځي، راتلونکی وخت، د ټول ټایم ته ویل کېږي فیوچر. که هغه د اوسني ټایم نه 1 منټ پسې، که 15 منټه پسې، که ګنټه پسې، که ورځ پسې، که هفته پسې، که کال پسې، که 50 کاله پسې، دا ټول په فیوچر کې راځي. نو د فیوچر ټینس هم 4 ټینسونه دي او نن به انشاءالله مونږ فیوچر انډیفینټ ټینس کوو. دې ته فیوچر سمپل ټینس هم ویل کېږي. نو زه به تاسو په دې باندې اوس ښه په اسانه باندې پوه کړم. ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، ځکه چې په دې کې به ډېرې اهم خبرې راځي چې د هغې نه به تاسو ته پته لګي چې مونږ به فیوچر ټینس کله استعمالو او څنګه به استعمالو. ګوره، یو خو زمونږ په پښتنو کې بیخي صبر نشته دی. بس د هر یو کس دا خیال دی چې بس په 2 منټه کې ټول ټینس زده کړم او په یو میاشت کې دننه مې ټول انګریزي زده کړي. نو دا ممکنه نه ده. محنت به کوئ، ټایم به پې لګي، ځکه په سکولونو کې تاسو ته څومره کلونه ولګي او خلک بیا هم انګلیش زده نه کړی شي. نو محنت پکې شرط دی او ویډیو د اول نه واره تر اخره پورې لازماً ګورئ او ځان ته نوټس خامخا جوړوئ او په هغې باندې بیا په خپله باندې پریکټس خامخا کوئ. په یو ورځ کې انګلیش نه زده کېږي. صحیح ده؟ اول خو د دې په پہچان باندې ځان پوهه کړئ، ځکه چې زموږ خلک اول پہچان ته ګوري. د دې پہچان په اردو کې داسې دی چې د کمې فقرې په آخره کې گا، ګې، گی داسې ټکي راغلي، نو هغې ته فیوچر انډیفینټ ټینس ویل کېږي. مثال په طور د هغې دی چې لکه میں اسکول جاؤں گا، زه به اسکول ته ځم. ہم کرکٹ کھیلیں گے، مونږ به کرکټ کوو. وہ کھانا پکائے گی، هغه به روټۍ پخوي. نو دې ټول ټینس څه ویل کېږي دې فقرو ته؟ فیوچر انډیفینټ ټینس. صحیح ده؟ د فیوچر انډیفینټ ټینس کم د دې فقره چې کله جوړیږي، نو هغه داسې جوړیږي چې اول به سبجیکټ راځي، بیا به د سبجیکټ نه پس ویل یا شل لګي او د هغې نه پس په د ورب فرسٹ فارم استعمالیږي. اوس تاسو صرف دا یوه خبره دلته کې یاد ساتئ چې په انګلیش کې دا ویل زیات تر استعمالیږي، همیشه ویل هم استعمالیږي. صحیح ده؟ دا شل چې دی دا صرف او صرف د آی او د وی سره لګي. خو دا شل په انګلیش کې ډیر کم استعمالیږي. په امریکن کم انګلیش چې دی په هغې کې خو بیخي نه استعمالیږي او په برټش انګلیش کې څه نه څه استعمالیږي، خو هغه هله استعمالیږي چې تاسو کله د چا نه ډیر په ادب سره، په اخلاقو سره د چا نه څه تپوس کوئ، نو په هغه ټایم کې شل استعمالیږي. نارملی همیشه خلک هم صرف ویل استعمالوي. تاسو هم صرف ویل که استعمالوئ، ستاسو ټینس پوره دی، تاسو ته د شل استعمالولو هیڅ ضرورت نشته دی. صحیح ده؟ په دې یو خبر باندې خو تر اوسه پورې ځان پوهه کوئ. نو کله چې د دې فقره مونږ جوړو، نو تاسو اوس 2-3 مثالونه صرف در کوم چې تاسو صرف د ټینس پته ولګي، زه بیا نورې کمې اهم خبرې چې دي هغه ته بیا د دې نه پس راځم. صحیح ده؟ مثال په طور یو فقره ده، I will meet my friends. زه به د خپل ملګرو سره ملاویږم. تاسو وګورئ، د I سبجیکټ راغی، will د هغې نه پس بیا will لګېدو، meet دا د ورب فرسٹ فارم دی. I will meet my friends. زه به د خپل ملګرو سره ملاویږم. دا وګوره د فیوچر خبره ده که نه. زه خو وایم چې کله زه به د خپل ملګرو سره سبا ملاویږم، بل سبا ملاویږم، وروسته ملاویږم، مازدیګر ملاویږم، خو د فیوچر خبره ده. I will meet my friends. یا تاسو دویم مثال واخلئ، we will play cricket. مونږ به کرکټ کوو. نو ګوره وی راغی، بیا will، بیا play د ورب فرسٹ فارم، play cricket. صحیح ده؟ دغه شانتي he will go to the office. هغه به دفتر ته ځي. داسې دا ټولې فقرې چې کوم د فیوچر فقرې هغه ټول هم دغه شانتي استعمالیږي. تاسو ګورئ په دې ټولو فقرو کې ما د شل استعمال ونه کړو، د هغې تا ته ضرورت نشته دی. شل مونږ هله استعمالوو چې چا نه کله څه تپوس کوو. هغه به تاسو بیا وروسته چې کله مونږ انټراګیټو فقرې کوو، نو په هغې کې به تاسو زه د شل په باره کې خبره کوم. نو تاسو په خپل ذهن کې صرف دا خبره کېدوئ چې شل صرف د آی او د وی سره استعمالیږي، خو که موږ استعمال نه کړو د هغه هېڅ خبره نشته دی. صحیح ده؟ اوس زه تاسو په دې ټینس په باره کې ګوره اکثر زمونږ کم چې ملګري دي یا شاګردان دي، هغوی په دې ټینس کې په پہچان پسې ځي چې یاره د دې پہچان څه دی. د دې پہچان
ما تاسو ته خو پیله ووایي چې په اردو کې څه پہچان دی، خو اصل پہچان د دې د اردو نه دی. مونږ چې کله چا سره خبرې کوو نو مونږ خو پیله به فکر په اردو کې په ذهن کې نه اړوو که نه، بیا به انګلیش ته خو نه راړو که نه، مونږ خو په روانګۍ سره خبرې کوو چې څنګه چا سره سړی خبرې کوي. صحیح ده. تاسو د ټینس په پہچان باندې ځان پوهه کوئ، په اردو کې نه، په دې باندې ځان پوهه کوئ چې مونږ به دا ټینس کله استعمالو، څنګه به استعمالو. صحیح ده. نو دا فیوچر انډیفینټ ټینس مونږ په داسې موقعو باندې استعمالو. دوه قسم حالت یي، سچویشنز، دوه قسم حالت یي په عام ژوند کې. صحیح ده. یو ته ویل کېږي فارمل سچویشن، یو ته ویل کېږي انفارمل سچویشن. فارمل سچویشن هغه ته ویل کېږي چې کم یو کار په مطلب افیشلی کېږي. افیشلی مطلب دا دی چې یاره حکومت یو کار کول غواړي، یا یو کمپنی یو کار کول غواړي، یا یو اداره یو کار کول غواړي، دا ګور افیشل. صحیح ده. په غټه سطح باندې یا افیشل دفتري ژبه کې هغې ته ویل کېږي فارمل سچویشن. صحیح ده. فارمل. او انفارمل هغې ته ویل کېږي چې کوم چې په عام ژوند کې مونږ د یو بل سره خبرې کوو، یا د چا سره چې دکان ته لاړ شو، یا هر ځای ته چې مونږ لاړ شو چا سره خبرې کوو، یا څوک مونږ ډېر زیات ښه پیژنو، خپل ملګري یو، په خپل منځ کې د یو بل سره خبرې کوو، نو په هغې کې خو دومره ډېر ادب نه وي که نه، خلک ازادې خبرې کوي یا کولاوي خبرې کوي، هغې ته ویل کېږي انفارمل. فارمل هغه چې سړی پکې ډېر په ادب سره خبرې کوي، ځکه چې هغه مطلب پرایم منسټر خطاب کوي یا د یو شي افتتاح کوي، نو هغه په ادب سره خبرې کوي که نه، یا منسټر یا ډاکټر یا پروفیسر، او کم چې عام ملګري د یو بل سره نو هغه په انفارمل کې خبرې کوي. صحیح ده. اول خو په دې خبره باندې ځان پوهه کوي. کمې دا فقرې چې ما تاسو ته اوس وویل د دې نه مخکې I will meet my friend. صحیح ده. I will، تاسو ګوره ما پوره لیکلی دی I will. په انګلیش کې دا کنټراکشن همیشه استعمالیږي. تاسو ته په نورو ټینسونو کې به هم تاسو کتلي، ما تاسو ته ویلي چې اکثر خلک دا مطلب I have نه I've جوړ کړي، he has نه he's جوړ کړي، هغه ټکي وړوکي کړي. صحیح ده. د دوو ټکو نه یو ټکی جوړ کړي. دغه شانتي په فیوچر انډیفینټ ټینس کې هم د I will نه I'll جوړ شي. خو تاسو په دې یو خبره ځان پوه کوئ، ما چېرته دا اوس د فارمل او انفارمل دا مې درته د دې دپاره وویې چې کله هم فارمل خبرې کېږي، فارملی څوک خبره کوي، صحیح ده، هغه کنټریکشن نشي استعمالولی، هغه به پوره ټکي استعمالوي، هغه دا دواړه ټکي یو ځای کولی نشي، ځکه چې دا هغه فارمل ژبه ده. مثال په طور یو پرایم منسټر وایي، یا مطلب مونږ په خبرونو کې یا واورو یا مونږ هر ځای کې څوک وایي چې یاره د پرایم منسټر will speak at the conference. نو تاسو وګورئ د پرایم منسټر will speak پوره لیکلی کېږي، ویل به ځان لیکلی کېږي، سپیک به ځان لیکلی کېږي. یا مثال په طور د مینیجر will complete the report، منیجر سے به رپورټ مکمل کی. صحیح ده. مکمل کوي. نو will complete یا د مینیجر will not complete the reports، دا که نیگیټیو فقرې نو هغه به پوره لیکلی کېږي. که فرض که انفارملی او زه هسې د چا سره خبره کوم، مطلب دا فقره ما وایي I will meet my friend، هغه بیا وایي I'll meet my friends، دا په عام ژوند کې استعمالیږي. صحیح ده. نو په فارمل کې به همیشه پوره ټکي لیکلی کېږي، په انفارمل کې زیاتر کنټراکشن دا دوه ټکي چې یو ځای کې یو وړوکی ټکي دي جوړ کړي دا لیکلی کېږي. که تاسو پوره ټکي ولیکئ هم څه خبره نه ده. صحیح ده. ښه، اوس د دې نیګیټیو او انټراګیټیو فقرې او نیګیټیو انټراګیټیو فقرې په دې باندې تاسو پوه کوم، بالکل ساده دي، په دې باندې انشاءالله موږ ډېر زیات ټایم نه اخلو. نیګیټیو فقرې چې موږ د دې جوړو په هغې کې به اول به سبجیکټ راځي، بیا به ویل لګي، بیا به ناټ لګي، او بیا به د ورډ فرست فارم لګي، صرف د ناټ اضافه پکې کېږي. صحیح ده. دا یو دوه درې مثالونه به تاسو ته درکړم صرف د پوهې کولو دپاره. صحیح ده. I'll meet my friends، زه به د خپل ملګرو سره میلاویږم. I will not meet my friends، زه به د خپل ملګرو سره نه میلاویږم. We will play cricket، we will not play cricket. They will work tomorrow، they will not work tomorrow. She will make tea، she will not make tea، هغه به چای جوړی، هغه به چای نه جوړی. صحیح ده. It will rain today، نن به باران کېږي. It will not rain today، نن به باران نه کېږي. خو که فرض که انفارمل سچویشن وي نو په هغې کې به بیا د I will not په ځای باندې به راځي I'll not، we will not په ځای باندې راځي will not، they will not په ځای باندې راځي they'll not. خو تاسو اوس دا کنټراکشن د دې د پرونانسیشن ډېر زیات ضروري دی. صحیح ده. نو دا کنټراکشن ګوره تاسو ته ما دا لیست لیکلی دی، په دې کې تاسو ګورئ. ګوره که د I سره راځي نه به راځي I'll، که د U سره راځي you'll، will، they'll، he'll، she'll، it'll. نو دغه شانتي د دې
دغه کېږي دا پروننسیشن کېږي. صحیح ده. که فرض کا مونږ د دې نیگیټیو فقرې کله مونږ جوړو نو په هغې کې د آی ویل ناٹ په ځای باندې هم کنټرکشن استعمالیږي، هغه استعمالیږي آی وانټ. صحیح ده. دا په انګلیش کې ډېر زیات استعمالیږي، زیاتر په نیگیټیو سنټنس کې همیشه خلک هم دا وانټ ټکي استعمالوي د آی ویل ناٹ په ځای باندې یا آیل ناٹ په ځای باندې آی وانټ. صحیح ده. دا شارټ فارم دی د آی ویل ناٹ. نو تاسو به دا هم به تاسو یادوئ. اوس تاسو ته وایم مثال په طور I'll be on time. زه په ټایم باندې په وخت باندې درځم. I'll be on time. زه په وخت باندې حاضر یم، په وخت باندې به درځم. I won't be late. زه به لیټ نه درځم. بیا به راځي I won't. I won't. تاسو د want سپیلینګ ته وګورئ WON apostrophe بیا ټي دی وانټ. نو همیشه به دا تاسو د دې پروننسیشن به بالکل صحیح کوئ. وانټ به نه وایئ. وانټ خو تاسو ته بدل ټکي دی، هغې بدل معنی ده، هغه WANT دی. تاسو به دا وایئ I won't. او زما سره ووایئ I won't. I won't be late. دغه شانتې د دې پروننسیشن دی. نو کله چې هم تاسو نیگیټیو فقرې استعمالوئ نو په هغې کې زیاتر وانټ استعمالیږي. صحیح ده. یا داسې یو مثال بل واخلئ. مثال په طور موږ وایو چې تاسو چاله څه څیز ولګئ، موږ وایو چې یاره هی لایک اټ، د هغه به دا خوښ شي. هی لایک اټ. که تاسو دا نیگیټیو کې وایئ هی وونټ لایک اټ، د هغه به دا نه خوښیږي. هی وونټ لایک اټ. صحیح ده. نو ګوره هی ویل ناٹ په ځای باندې موږ څه وایو هی وونټ، نو هغه کنټرکشن استعمال شي. یا بل ساده فقره آی ویل ورک، زه به کار کومه. I will not work دا نیگیټیو ته زه به کار نه کومه، خو د دې په ځای باندې کنټرکشن استعمالیږي. هغه بیا څنګه راځي I won't work، زه به کار نه کومه. د I will not work په ځای باندې I won't work. ښه، اوس د دې نه پس انټراګیټیو فقرې هم دغه شانتې بالکل سمپل. اول به دا will یا shall به د فقرې په اوله کې راشي، بیا به سبجیکټ راشي او بیا به د ورب هماغه فرست فارم راشي. نو ډېره ساده فقره، ساده ټکي دي. مثال په طور دغه فقرې ما تاسو ته وسوی چې I'll meet my friends. Will I meet my friends؟ آیا زه به د خپل ملګرو سره ملاویږم؟ یا we will play cricket. Will we play cricket؟ آیا موږ به کرکټ کوو؟ They will work tomorrow. Will they work tomorrow؟ دغه شانتې د دې انټراګیټیو فقرې راځي. اوس تاسو ته ما په اوله کې یو خبره کړې وه چې کله چې موږ د چا نه سوال کوو، صحیح ده، یا نو هغه په ادب سره کوو، نو په هغه ټایم کې بیا د شل استعمال کېږي. نو هغه په انټراګیټیو فقرو کې کېږي زیاتر. صحیح ده. نو هغه به صرف شل به صرف د آی یا د وی سره لګي. مثال په طور تاسو یو خوراک اډر کوئ یا چاته ووایئ چې یاره shall I order food، یا زه خوراک اډر ورکم، نو دا ګوره په ادب سره خلک تپوس کوي که نه. نو کله چې تاسو په ادب سره تپوس کوئ نو بیا د آی او د وی سره شل لګي. shall I order food، یا زه د خوراک اډر ورکم. یا مثال په طور ټیچر اکثر خبرې کوي خپل شاګردانو ته shall we begin، مونږ سبق شروع کو یا لیسن شروع کو یا شروع کو، نو په هغه ټایم کې بیا د شل استعمال کېږي. اوس تاسو ته ښه پته ده چې په انټراګیټیو سنټنسز کې اکثر سوالیه کوم فقرې شي هغه په نور ټکو نه هم شروع کېږي. تاسو په هغه نور ټینسونو کې ما کړي دي. مثال په طور ځینې ټکي شروع کېږي د why، where، when، how long، what، who. دا ټول دا سوالیه ټکي دي. نو که فرض که تاسو داسې یو سوالیه ټکي استعمالول غواړئ په انټراګیټیو سنټنسز کې، په فیوچر انډیفینټ ټینس کې، نو هغه به بیا هغه سوالیه ټکي به د فقرې په اوله کې راشي او ورپسې به بیا ټول هماغه انټراګیټیو فقره چې عام څنګه استعمالیږي هماغه به استعمال شي. مثال په طور یو فقره ده when will they work، هغوی به کله کار کوي. when will they work. یا موږ how long will they work، هغوی به څومره ټیمه پورې یا څومره وخت پورې کار کوي. صحیح ده. یا څومره موده به کار کوي. how long will they work. نو هغه ټول سوالیه ټکي چې دي هغه به د فقرې په اوله کې راشي. یا where will اسلم play، اسلم به په کوم ځای کې لوبې کوي. نو where به د فقرې په اوله کې راشي او بیا به ټول هماغه ساده به د انټراګیټیو فقرې چې دا will اسلم play، اسلم به لوبې کوي. where will اسلم play، په کوم ځای کې به اسلم لوبې کوي. صحیح ده. دغه شانتې د دې انټراګیټیو فقرې جوړېږي. نیګیټیو انټراګیټیو فقرې هم بالکل همدغه شانتې. نو انټراګیټیو فقرو په شانتې به ویل به یا سبجیکټ، ویل چې دی دا به اوله کې د فقرې په اوله کې راشي، بیا به سبجیکټ راشي، بیا به ناٹ لګي او بیا به د ورب فرست فارم لګي.
will they not play آیا هغوی به لوبې نه کوي یا will she not cook آیا هغه به پخلی نه کوي نو دغه شانتې د دې انټراګیټیو فقرې جوړیږي امید دی چې تاسو به په دې ټینس باندې ښه صحیح پوه شوي یئ نو دا و زمونږ نننی لیسن ځان ته نوټس خامخا جوړ کړئ او د تلو نه مخکې لایک او شیر ډیر زیات ضروری دی شیر د نه هیر نشي انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا ملاویږو د فیوچر کنټینیوس ټینس سره د هغې پورې د ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان